د نړیوال ټلویزیون خوږو اوریدونکو او لیدونکو، نن به درته د القدر د شپې د عبادت په ثوابونو باندې خبرې وکړو. الله تعالی جل جلاله د القدر د شپې د عبادت په هکله په قرآن کریم کې هم یادونه کړې ده چې د پښتو ژباړه یې داسې ده: د القدر شپه د زرو میاشتو نه ډېره غوره ده. او دا هم ویل شوي چې د دې یوې شپې عباد د 83 کلونو له عباد څخه ښه دی. د برکتونو له دې ډکې شپې څخه ګټه واخلئ. استغفار ووایاست، اذکار ووایاست، نفلي لمونځونه وکړئ، د قرآن کریم تلاوت وکړئ، دعوې وکړئ او د هرې لحظې او شیبې څخه یې ګټه واخلئ. خوږو اوریدونکو، که دا رپورټ مو زما په غږ کې چې د مصنوعي او لاس جوړې زیرکتیا یا ای غږ دی خوښ شوی وي، نو د خوښۍ او لایک تڼۍ وزورئ او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو خپله ژبه پښتو د ای پراخه ډګر ته ژر تر ژره ننباسو. کور ودان او روژې مو ډېرې ښې ډېرې غوره او د ایمان او ثوابونو شه.